سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة مقصد العبادة لله وحده، چې عبادت اجزاء او اقسام دا و خالص د پاره د یو الله وي. داوه د سورت آیت نمبر 4 ایاک نعبدو. تقسیم د سورت 3 سے د اوله حصہ 3 آیتونه پدې کې حقوق د الله، افعال د الله یا صفات د الله بیانوي. دویمه حصہ آیت 4 دی کې حق د الله او حق د بنده بیانوي. دریمه حصہ 5 نه تر اخره پورې پدې کې حقوق د بندګانو او ورسره بیان د فرق ثلاثه د 3 ډلو بیان، منعم علیهم، مغضوب علیهم او ضالین. دوی سه منګه په وضاحت سره بیان کړی دي. دریمه حصہ شروع ده پدې کې حقوق د بندګانو پاغي باندې بیان شروع. اهدنا الصراط المستقیم پدې کې منګه یو مانو کا پرونی سبق کې چې او خیا منګ ته لار نیغه پدې چې کم اعتراضات واردېدل هغه اعتراضات هم منګه ذکر کو او دغه معنی چا کړي دي دغه بیان منګه وکړو. دغه معنا غوره ده، بهتره ده کنه پاغي باندې بیان شوی پرونی سبق کې. بیا دویمه معنا منګه د اهدنا او کو د هدایت چې هغه ثبات او هغه استقامت چې مضبوط ک منګه پلار نیغه. نو دغه معنی د پاره منګه دوه خبرې کړې وی. یو چې سیاق او سباق په حواله سره منګه وګورو نو دا معنا بهتره غوره راځي. دویم د قواعد په حساب پای کې منګه یو قاعده ذکر کا چې دغه قاعده موافقه منګه دغه مانو ګورو نو هغه ډیر بهتر راځي. اوس نننی سبق کې منګه د دې هدایت د پاره 4 مراتب ذکر کو. مراتب د هدایت دې تاسو اقسام هم نوم ورکولې شي، وصل کې ورته مراتب وي. 4 مراتب دي د هدایت، 4 مرتبه دي. اول ته وی هدایت عامه، دویم نمبر دی هدایت خاصه، دریم نمبر دی هدایت اخص الخاص، دی دریم نمبر تا اخص الخاص تا سواد سره لیکل کیږي ټول. دیتا الاستقامت فی الدین هم ویلې شي. او 4 نمبر هدایت دی، 4 نمبر مرتبه د هدایت هغه دی اصول الی الجنه. اصول واو سره لیکل کیږي، واو صاد واو لام، اصول الی الجنه، جنت ته دننه کول. 4 مرتبه دي د هدایت. اول دی هدایت عامه، عام هدایت. دویم دی هدایت خاصه، دا خاص هدایت وی. دریم نمبر دی هدایت اخص الخاص، په خاصو کې خاص چې هغه استقامت فی الدین دی. او 4 دی اصول الی الجنت چې هغه ثمره ده د هدایت. نو پدې کې اوس اول نمبر پدې باندې بیان کو، خو اول پدې ځان پوه کې چې د هدایت دغه مراتب دا چا ذکر کړی دي. د امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه المفردات صفحه 1514 نمبر
پدې کې دغه مراتب د هدایت ذکر دي. امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه دا ذکر کوي په خپله. اوله مرتبه د هدایت هغې ته وایي هدایت عامه. عام هدایت دا کم یو هدایت دی؟ دې ته وایي هدایت فطری. تعلق د فطرت سره دی. مطلب د هر چا په طبیعت کې، د هر چا په فطرت کې الله تعالی دا هدایت ایښی دی، دا یا چولی دی. د ژوند تیرولو طریقه دقه هدایت عامه دی او دا الله کریم هر چا ته کړی دی دا هدایت عامه. کاغه انسانان دي، کاغه حیوانات دي، که هر څه دي. لکه دې دپاره یو آیت وګورئ د سورة طه. سورة طه 20 نمبر سورت، آیت نمبر 50 نمبر آیت د سورة طه، چې په دې کې اشاره ته کې هدایت عامه ته، عام هدایت. آیت نمبر 50. قال ربنا الذي اویل رب زمنګا هغه ذات دی اعطا كل شيء چې ورکړی دی هر یو شیز ته خلقه جوړښت داغه بدن داغه هغه پیدا کړی، هر یو شیز پیدا کړی دی، تمام مخلوقات پیدا کړی دي. ثم هدا بیا خیل ورته د ژوند تیرولو طریقه. دلته د هدایت معنی څه ده؟ هغه فطری هدایت دی، هغه هدایت عامه د ژوند تیرولو طریقه دای ورته خیلی دی. نو په دې طه کې د هدایت معنی څه ده؟ هدایت عامه، هدایت فطری، د ژوند تیرولو طریقه. یو بل سورت هم وګورئ، سورة الاعلی د 13 سپارې سورت دی. سورة الاعلی سورت نمبر دی 87 نمبر سورت او آیت نمبر دی 2 و 3. سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوا. اغه ذات خلقا چې پیدا کړي د مخلوقات لره، فسوا نو برابر کړي د مخلوقات په اندامونو، تمام مخلوقات مراد. والذي او اغه ذات دی قدر فهدا، قدر چې اندازه کړي دی حغیلا رزق عمر مراد تقدیر دی. فهدا نو هدایت ورته کړي سمانه، یعنی د ژوند تیرولو طریقې مرتخه. نو دلته هدایت نه مراد څه شی دی؟ هدایت فطری. هدایت فطری دا تمام انسانان، تمام چې سوره حیوانات دي، دی ټولو ته الله کړی دی. لکه منګه حیواناتو ته وګورو، پاغې کې مارغان وګورو، دی ځان له کورونه جوړی، ګونسلې جوړی. دا ورته چا خیلی دی چې ته دا خشاک وغیره دا اشیا را واخله او ته لاړ شه ځان له ګونسله جوړو، ښه ښایسته ښکلی ګونسله جوړی. میږیانو ته وګورو ځان له کورونه جوړی، نور حیوانات وګورو ځان له کندې کني ځایونه جوړی. دارنګ بچی راوړي، بچو له پی ورکوي، خوراک بندوبست کوي ځان له، باقاعده تنظیمونه وي، یو پکې مشري، نور پکې ټول اراکین وي. لکه سورة النمل به وګورئ، میږیان. نحل به وګورئ، د شاتو مچې، په دې کې یو پکې کوینی مشر، یو نور د هغې ماتحې دي ټول. نو دغه حیواناتو ته دا د ژوند تیرولو طریقه چا خیلی دی؟ او دا کم یو هدایت دی؟ دې ته وایي هدایت عامه، هدایت فطری. په دې که تاسو ښه مطالعه غواړئ د حیواناتو په ژوند، یو ښکلی کتاب دی حیات الحیوان. حیات الحیوان د کمال الدین الدمیری رحمت الله علیه کتاب، بهترین کتاب دی، 2 جلد کې شته، غالبا پښتو کې هم شته، اردو کې. په دې کې د تمامو حیواناتو چې څومره دي د هغې د ژوند په باره کې کمال الدین الدمیری ډېر ښکلې معلوماتي خبرې کړي دي. نو دا تاسو وګورئ، باقاعده به تاسو ته اندازه وشي چې هر یو حیوان ته الله تعالی څومره هدایت فطري کړی دی. نو دا اول قسم د هدایت دی چې هغې ته موږ څه وایو؟ هدایت عامه. قرآن مجید کې داسې مقامات شته لکه طه او اعلی تاسو ولیدو چې په دې کې د هدایت نه مراد به څه شی وي؟ هدایت عامه، هدایت فطري، د ژوند تیرولو طریقه. دا نه چې هر ځای کې هدایت معنی ته هماغه یو معنی وکړي.
نو دا زمونږ شو هدایت عامه. دویم مرتبه د هدایت هغه د هدایت خاصه. وختي ما تاسو ته وی هدایت خاصه صاد سره دام لیکل کیږي. هدایت خاصه ته یاد ساتئ یو بل نوم ورکول شي بیان. هدایت خاصه نه مراد در اصل څه شی دی؟ بیان کول دی. نو دا هم الله تعالی مخلوقاتو ته په مخلوقاتو کې بیا خاص کر چاته انسانانو ته د هدایت خاصه یعنی بیان ورته کړی دی. د چا په ذریعہ؟ د انبیاء په ذریعہ. خو په دې کې یاد ساتئ په دې هدایت خاصه کې دوا خبرې منګه کوو. یو هدایت خاصه دا به وهابي وي، واو د چشمه ها با یا وهابي، او یو به په دې کې وي کسبي، د کسب نه دی، کاف سین با یا کسبي. هدایت خاصه یعنی بیان. نو دا به موږ سره دو قسمه وي، یو وهابي چې د الله د طرف ورکړی شوي، او دویم په دې کې دی کسبي چې الله ورکړي خو الله تعالی ورته شرایط ښیي چې دا کارونه به کوي، دا به تاسو ته حاصلیږي. په دې کې دا وهابي هدایت دا یاد ساتئ صرف او صرف د انبیاء د پاره الله تعالی مختص کړی دی. یختص برحمته من یشاء، بقره کې الله وی، نور مقاماتو کې وی خاص کوي مهربانتیا خپل چاله چې خوښ شي. او د دین مراد څه شی دی؟ انبیاء له وحی سلسله نبوت ورکول. نو دا هدایت خاصه وهابي دا به صرف او صرف د انبیاء علیهم السلام پورې مخصوص وي، دا به بل چاله نه وي. اوس پیغمبرانو که پیغمبري فرض کا اخذ کړي اغسته د الله نه، هغې د پاره هغوی څه محنت نه دی کړی. او یا دا که څوک وایي چې زه به محنت کوم، زه به د الله عبادتونه کوم، شپه ورځ به لګی ماله به پیغمبري راکړي، دا غلطه خبره. دا بس د الله د جانبه دی. څوک چې خوښ یا غلی ورکړی دی او هغه اوس ختم شوی دی. داسې نه چې د مرزا غلام محمد قادیانی غوندې خلک ولګیږي او هغې وایي چې یاره زم پیغمبر یم او پیغمبر راغلی، ما دې دپاره محنت کړی، کتابونه مې لیکلي دي. نو دا وهابي سیز دی، دا هدایت خاصه دا الله صرف او صرف انبیاء له ورکړي. دې کې بیا دا دویم نمبر چې هدایت خاصه کې مونږ ذکر ک کسبي، چې کسب دی د پاره او کې سمانه ته خپل زړه، خپل غوږونه، سترګې، لاسونه، خپل جسم دی د پاره سکه استعمال کینی د الله تعالی تابعداري وکي. نو دا هدایت بیا تا ته سکیږي حاصلېږي هدایت خاصه. دا یاد ساتئ دا الله رب کریم د انبیاء علیهم السلام په ذریعه هم ورکي. دا هدایت خاصه انبیاء را لیږي او هغې خلکو ته څه کوي؟ بیانونه کوي. نو چې څوک د هغې بیان واوري، په هغې باندې ایمان راوړي، هغه ته هدایت خاصه څه شو؟ حاصل شو. لکه دې دپاره تاسو کتی شي سورة الرعد. سورة الرعد 14 نمبر سورت دی، 14 نمبر سورت دی، 13 نمبر او آیت دی 1 نمبر. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ، بېشکه ته منذر یره ورکوونکی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، او د پاره د هر یو قوم هادٍ یو بیان کوونکی دی. اوس دلته د هدایت معنی څه د بیان کوونکی، دغه هدایت خاصه کسبي چې پیغمبر ورته بیان وکي، هغه واوري، هغه په عمل وکي، هغه ته څه حاصل شي؟ هدایت خاصه د بیان په ذریعه هغه کسب وکړه، دا حاصل کړه. نو دیزی کې هدایت نه مراد څه شی شو؟ هدایت خاصه. دې دپاره یو بل سورت هم وګورئ، سورت الف لام میم سجده. الف لام میم سجده 22 نمبر سورت دی، 32 نمبر سورت، او د دې آیت نمبر دی 40 آیت نمبر 24 40 آیت. وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا، او ګرځولې مونږ د دوی نه ائمه مشران، يهدون مشران د دین، يهدون چې بیان به کولو دوی ته یا بیان کوي دوی ته.
بامرنا زمونږ په امر یعنی زمونږ د دین. نو ګوره دلته د یهدونه هدایت معنی بیان کول دي او الله دا د دین د مشرانو په ذریعه بیانونه کړي دي خلکو ته. نو چې چا هغه بیانونو ته غوږ ایښی هغه یې اورېدلی دی الله رب کریم هغې له هدایت خاصه ورکړی دی. نو هدایت خاصه دا یاد ساتئ الله رب کریم د انبیاء علیهم السلام په ذریعه څه کوي مخلوق له یعنی انسانانو له دا هدایت خاصه ورکوي. کله کله یاد ساتئ دغه هدایت خاصه الله رب کریم انسانانو ته د کتابونو په شکل هم ورکوي. لکه قرآن مجید الله تعالی موږ ته رالیږلی دی. قرآن مجید الله رالیږلی دی په ذریعه الله موږ ته دا هدایت کړی دی. لکه سورة البقره وګورئ. سورة البقره 2 نمبر سورت آیت نمبر 185 185 نمبر آیت. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میاش د رمضان هغه دی چې رالیږلی شی په دې کې قرآن. میاش د رمضان هم نږدې دی د خیره. هدل للناس قرآن کې څه شی دی؟ بیان دی للناس د پاره د خلقو. قرآن مجید کې بیان دی د پاره د خلقو. وبینات من الهدى والفرقان. نو دا هدایت خاصه که څوک حاصلول غواړي د قرآن مجید بیان ته هم دې څه کوي غوږ بږ دیله به ورته څه کېږي دا به حاصلیږي. دین علاوه نورو مقاماتو کې هم الله د دې ذکر کوي چې هدایت خاصه دا زه د قرآن په ذریعه د کتاب په ذریعه ورکوم. لکه دې دپاره وګورئ سورة طه وګورئ 20 نمبر سورت. سورة طه 20 نمبر سورت آیت نمبر دی 123 قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى. نو کراغه تاسو ته زما د طرف نه هدن کتاب فمن اتبع نو چا چې تابعداریو کو هدایا زما د کتاب فلا يضل ولا يشقى نو نه بدی گمراه شي په دنیا کې او نه به بدبخت شي په آخرت کې. وګور الله کریم د دې هدایت د قرآن د کتاب په ذریعه څه کوي خلکو ته خپله لاره ښیي. نو دغه هدایت خاصه شو دا کسبي دی دا ته کسب کولی شي مطلب چې واورې دا په د ایمان راوړې عمل پې وکړې نو تا ته هدایت خاصه څه شو حاصل شو. دا موږ سره 2 نمبر مرتبه د هدایت شو. 3 ولیکئ هدایت اخص الخاص یا دې ته مونږه الاستقامت فی الدین هم ویو. ثبات په دین کې کلکواله په دین کې اخص الخاص هدایت. دا یاد ساتئ الله رب کریم هغه چاله ورکی چې څوک په هدایت خاصه باندې عملو کې کلک شي نو الله رب کریم هغه ته آخر کار څه شی نصیب کی هدایت اخص الخاص یا الاستقامت فی الدین. او دا هغه اصل کمال دی چې انسان ته استقامت په دین کې ملو شي. او دا قرآن کریم ذکر کوي ځای په ځای. لکه تاسو ګورئ سورة العنکبوت. سورة العنکبوت 9 نمبر سورت دی 29 نمبر او آیت نمبر دی 69 نمبر آخری آیت دی د سورت. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. او هغه کسان چې جهاد وکړو فینا یعنی فی دیننا زموږ په دین کې لنهدینهم نو ته به اوس معنی کې چې خامخا هدایت به کوم دي نو دا جهاد چې کولو مجاهد چې ولې دا په هدایت نه اوسو. نو چا چې وی جهاد زمونږ په دین کې وکړو الله فرمایي لنهدینهم خامخا مضبوط بکو دوی له سبلنا په خپل لارې باندې. اوس دلته د هدایت نه مراد څه شی دی؟ استقامت فی الدین. د جهاد نه پس الله په دین کې استقامت ورکوي سړي ته. دین علاوه سورة الفتح وګورئ. سورة الفتح 2 نمبر آیت دی د سورة الفتح او سورت نمبر دی 48 نمبر
اتسلویختم سورت نمبر آیت نمبر دے دویم لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك او مضبوط بکتا صراطا مستقیما پلار نیغا دلتم دا ہدایت مانا دا مضبوط اول استقامت فی الدین او دین علاوہ یو بل سورتم دے سورت التغابن اگوریزا سورت التغابن آیت نمبر دے یولسم او سورت نمبر دے سلور شپیتم 64 نمبر سورت سلور شپیتم سورت آیت نمبر یولسم پدی کم دا ہدایت مانا صدا ہدایت مانا مضبوطول سورت التغابن ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ نرسیگی او مصیبت مگر پا حکم دا اللہ ومن یؤمن باللہ او چاچی ایمان روڑو پا اللہ یهد قلبہو مضبوط وکی زرداغا دا مصیبت پا وقت کی اللہ دا ایمان والو زڑونا مضبوط کری وی دلتا دا ہدایت مانا صدا الاستقامت نو داغا دریم نمبر مرتبه شده هدایت چاگی تسویو اخص الخاص الاستقامت فی الدین پا دین کی کلکواله او پا دی سورت الفاتحہ کی تاسو نبزبی او پختن کوم پا آخر کی چی پا دی کی منگ سر کم یو ہدایت مقصود دے کم مرتبه دا ہدایت راتلی شی تاسو خپلم زڑ کی اصو ہے چی کم یو دے خپل بپویگی آیا دا ہدایت عامی ہدایت خاصی یا ہدایت اخص الخاص الاستقامت فی الدین نو دا استقامت فی الدین دا دریم مرتبه دا ہدایت پا سورت الفاتحہ کم مقصود مراد دکھا سلورم مرتبه مولی کئی اصول الالجنہ چی دا غا سمرہ دا ہدایت نو چی کل استقامت پا دین در تا ملاو شو آخر کار تب جنت تا دن نشی او یاد ساتے قرآن کریم اصول الالجنت جنت تا دن نکیدل دای هم په هدایت سره تعبیر کړي دي لکه دې د پاره وګوري سورۃ الاعراف وم نمبر سورۃ آیت نمبر 43 نمبر آیت د سورۃ الاعراف وم نمبر سورۃ 43 آیت د جنت والو بیان دی ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار او لری بکواغه چې د دې پسینو کې د حسد روانی بوی د لاندې د دوی نه ولی نهرونه وقالو او وی بدا جنت والا الحمدللہ د خدای ټول صفاتونه خاص الله لدی هغه ذات هدانا لهذا چرای وستو مونږ دی مقام ددانه چې هدایت راکوم ته د دې جنت نا هدانا لهذا چرای وستو مونږ دی مقام ته جنت مونږ لراکو دین علاوه یو بل سورۃ ګوري سورۃ محمد غالباً وصل اختم سورت دے 47 نمبر سورت دا سورت محمد آیت نمبر سلورم او پینزم بلکہ ام پینزم اگوری سیہدیہم دا سلورم آخر میں اگوری والذین قتلوا فی سبیل اللہ اوغا کسان چی او جلیشی پلار دا اللہ فلن یضل اعمالهم نو برباد بنی کی اعمال دبی سیہدیہم نو سمانا زردے چه ہدایت بو کی دوی تا اللہ دا خو وجلی شد اللہ پلارا شہیدان شول نو دیتا با اللہ دا سا ہدایت کی نا سیہدیہم او زردے چه سم بکی دوی تا لارا دا جنت تبے سکی داخل کی نو دلتم دا ہدایت مانس دا اصول الجنت دا غصمر دا ہدایت شاو نو دا منگا سلور مراتب دا ہدایت ہم تاستا بیان کر چی دا ہدایت سلور مرتبی دی یو ہدایت عامہ دویم ہدایت خاصہ دریم ہدایت اخص الخاص الاستقامت فی الدین او سلورم ہدایت اصول الالجنہ نو تاسو نه چې پښتنو کوم تاسو ټول بوای چې په دې سورۃ الفاتحه کې د اهدنا مانس شه ده هغه دریم مرتبه الاستقامت فی الدین چې یا الله تمون مضبوط کا پسرات مستقیم دا منګه مرتبی یا اقسام د هدایت تاسو ته بیان ک اوس لند یو بل پدی ځای کې
د هدایت په باره کې خبره کوم. درجات د هدایت یو بل هیډینګ ورکړي، دا زر زر ختمو. درجات د هدایت، د هدایت خپلې درجې دي. په هغې کې ړومبنی دی انابت. دویمه درجه د هدایت. دریمه درجه د استقامت. او څلورمه درجه د اخر کې ربط القلب. په درجات د هدایت کې اوله درجه د انابت. انابت څه ته وایي؟ شوق ساتلو ته، دین طرف ته. منیب چاته وایي چې څوک دین طرف ته څه کوي؟ شوق ساتي، رجوع کوي. نو اوله درجه د هدایت څه شی دی؟ شوق ساتل دین ته. چې د چا زړه کې شوق وي نو الله ورته څه کوي؟ دا حاصلوي. لکه دې دپاره وګوري سورة الرعد، هماغه 14 نمبر سورت آیت نمبر 20. سورة الرعد 14 نمبر سورت آیت 20 27 نمبر آیت لګو ګورئ. په دې کې دغه انابت ذکر دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ګوره اناب راوړه، انابت داسې لیکل کېږي، الف نون الف باتا انابت، عین سره مه لیکئ. ويهدي إليه من أناب، او مضبوطی الیه دی لارې ته. من اناب هغه څوک چې راګرځي د الله کتاب ته یا الله ته. نو دلته ګوره اوله درجه د هدایت څه شی دی؟ چې پتا کې انابت وي، دا بله تا ته حاصلېږي. بیا دویمه درجه څه شی؟ هغه هدایت د هغې دپاره وګورئ سورة قاف. سورة قاف آیت نمبر دی 8، سورت نمبر دی 50، 50 نمبر سورت آیت نمبر 8. تبصرتن و ذکرا، او پند دا قرآن لکل عبد منیب، دا پاره د هر یو بنده منیب راګرځېدونکي الله ته، چې چا کې انابت وي هغې د پاره پند دا قرآن هدایت دی. دغه دویمه درجه شوه. چې اول تا کې انابت راغې نو بیا به دا ستا دپاره څه شي؟ دا به ستا دپاره ذکره، پندم شي، هدایت به شي. دا دویمه درجه شوه. چې انابت دې زړه کې او شوق نو دویم څیز به تا ته څه حاصل شي؟ پند د قرآن کریم. او چې د چا زړونو کې شوق وي هغه ګورې وخت ته نه ګوري، ټایم ته نه ګوري. زړه کې شوق د قرآن وي هغه ځان په منډه رسوي قرآن ته، قرآن له وخت ورکوي. نو انشاءالله دی له والله پند هم تذکره به هم د قرآن کریم هغه پند به هم ورته الله تعالی نصیب کی. بیا دریمه درجه چې کله تا ته پند حاصل شو نو د هغې نه پس به تا ته میلاو شي استقامت، مضبوطوالی. هغې دپاره وګورئ سورة حامیم سجده. سورة حامیم سجده، حامیم سجده سورت نمبر دی 140، 41 نمبر سورت آیت نمبر دی 13. پس د هدایت نه به تا ته میلاو شي استقامت، مضبوطوالی. ان الذين قالوا ربنا الله، بشک هغه کسان چې وی رب زمونږ الله دی، ثم استقاموا، نو بیا کلک ودرېږي په دې مسله، بیا یې الله تعالی کلک کی. چې ایمان راوړي الله زمونږ رب دی، الله یې بیا کلک کی. تتنزل علیهم الملائکه، الله پې ملایکې رالیږي. څه وایي ورته؟ الله تخافو، مه یریږئ او مه غمجن کیږئ، او زیرې واخلئ د جنت هغه چې تاسو سره یې لوس کولی شي. نحنو اولیاؤکم، موږ دوستان یو ستاسو په ژوند د دنیا کې او په آخرت کې، د هېڅ چا پروا مه کوئ. نو دا دریمه درجه شوه د هدایت چې هغه د استقامت. زړه کې د انابتو نو تا پند حاصل کو د قرآن نه، الله تعالی په هغې باندې استقامت هم درکه. 4 نمبر کې یاد ساتئ ربط القلب دی. آخر کار به تا ته څه حاصل شي؟ ربط القلب. او چې دا درته حاصل شي لاړې کامیاب شو. دې دپاره لږ وګورئ سورة الکهف. سورة الکهف سورت نمبر 18 نمبر سورت او آیت دی 14 نمبر آیت. په دې کې اصحاب کهف هغه ځوانان چې د الله د دین دپاره پاسېدلي دي، الله اخر کار هغوی له ربط القلب نصیب کړی دی، او دا د الله نه غواړي. وربطنا علی قلوبهم، او پټی و مونږ د دوی په زړونو باندې، هغه ربط مونږ ورته څه که
نصیب کو. استقامت الله ورکړې د هغې نه پس ربط القلب ورکه، یعنی خپل تمام احکامات الله تعالی د هغه زړه سره وتړلو. اوس د هغه هر یو حکم د الله د هغه د زړه سره تړلی شوی او هغه چې هر څه کوي نو د الله په امر کوي. لکه بخاری شریف کې حدیث راځي د اصحاب بدر په باره کې، د بدر چې کوم صحابه کرام دي نو هغې ته الله رب کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه فرمایي اعملوا یا اهل بدر قد غفرت لكم. اوس که تاسو دغه درجات د هدایت نی ویلې نو تاسو په دې حدیث باندې صحیح نه پوهیږئ چې اول انابت وی چا کې نو هغه ته هدایت یعنی پند حاصل شي، نو بیا الله استقامت ورکړي، اخره کې ربط القلب ورته نصیب. نو په دې حدیث کې چې اوس تاسو وګورئ ان شاء الله پوهیږئ به اعملوا یا اهل بدر، الله ورته وی عمل کوئ او بدر والو چې څه ستاسو خوښئ، قد غفرت لكم یقینا ما تاسو ته بخشش کړی دی. نو په ایڈوانس کې وګوره د اهل بدر د ګناهونو بخشش ورته وشو. د دې دا مطلب دی د حدیث نه دا مطلب نه دی چې تاسو سم کوئ او کوي، نه، الله تعالی ورته وی اعملوا یا اهل بدر قد غفرت لكم. معنی دا ده چې دی د هدایت هغه بالکل انتها ته رسیدلی دي، هغه ربط القلب دوی ته حاصل شوی. مطلب چې اوس دوی څه هم کوي نو دی به د الله په خوښه کولو، دوی چې سم کول د الله په خوښه به کولو، دوی به ځان د ګناه نه ډیر لرې ساتلو. ولی دوی ته ربط القلب الله تعالی نصیب کړو د بدر صحابه کرامو ته. نو دوی چې هر یو کار به کولو دی به صرف او صرف د چا د پاره کولو د الله د رضا د پاره. او په دې یو بل حدیث دی الله تعالی وی چې کله بنده ما ته ډیر زیات نږدې شي نو زه لاسونه شم په ما نیول کی، زه خپو شم په ما تلل کی، زه سترګو شم په ما کتل کی. دغه حدیث هم هغه ربط القلب سره څه شی دی متعلق دی. ان شاء الله دغه حدیث به سبانی سبق کی ذکر کو، ځکه د دې حدیث نه اکثر خلق استدلال غلط کوي، باطل استدلال کوي او د حلولیت هغه عقیدی ځان له ثابتي. نو دغه حدیث هم لږ ضروری دی ان شاء الله دا به سبانی سبق کې د دې درجات د لاندې به بیان کو. دغه درجات به زمونږ ختم شي، ورپسې بیا د هدایت معنی دي، اطلاقات د هدایت او ورسره د تفسیرونو سره حوالی دی او صراط مستقیم. امید د سبانی سبق کې به منګه د اهدنا الصراط المستقیم دا آیت دا به پای تکمیل ته ورسو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.